بیا هم ستړي مشئ د ناول هوم چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول 14مه برخه وړاندې کړه. په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې د شمشاد د کورنۍ تقریبا 28 ځلې د ملک فتح خان کور ته د سولې غوښتو ته ورغله، مګر په 29م ځل یې سوله د 1,00,000 افغانیو په ولور سره شمشاد ته ورکړه او دسمال یې جانباز ته ورکړ. دسمال دوی د فتح خان له کوره بیرون کړ، چای څښلو او مجلس کولو ته هم تمنه شول. جانباز له ټولو ځان مخکې کړ، دسمال یې په اوږو اچولی و. د شمشاد دوی په کور ورننوته. د حویلۍ په انګړ کې په لوړ غږ نارې کړې چې چیرته ته یاستئ؟ دسمال مې راوړ. ملاله نومیالی له لاسه ونیوله او له کوټې یې بیرون راوویسته. ویې لیدل چې د جانباز په اوږو دسمال پروت دی. لیمې د چاکلیټو ډک پاکټ راوړ او په جانباز یې وشینده. زرکې خپل باکس په بیړه خلاص کړ. د څو کلونو وړاندې ګلان یې راوړل او د شمشاد په غاړه کې یې ور واچول. خوشحالي وه، شمشاد او سوله دومره خوښ وه چې حد یې نه و. لیمې چمبه راوړه. ملالۍ په ناستې له چمبې غږونه وویستل. نومیالي د شمشاد په مخ کې ګډ کړ. بیا د شمشاد دوی د سولې مشر استاد جهانزیب او مولوي جمعالدین دننه د حویلۍ انګړ ته راغلل. ملالۍ ته یې مبارکي ورکړه. مولوي جمعالدین وویل خدای دې دواړه سره واړه او زاړه کړي. نور هغوی روان شول. د همدې ورځې په سبا سولې او شمشاد دواړو په تلیفون سره خبرې وکړې. د خوشحالۍ او مینې خبرې. شمشاد وویل سولې 13 وارې مې ریباران کور ته درولېږل. اوس د اوسپنې پڼې نشته، که هغه هم وای نو زړې دي. هغې وخندله او ویل شمشاده که دې همداسې ژر ریباران نه وای رالېږلی او جانبازه که زیات ټینګار نه کولی، زما او ستا کوژده هېڅ سره نه کېده. پلار مې هېڅ نه راضي کېده. ته ګور ان د ملایانو تعویضونه هم پرې تاثیر ونه کړ. شمشاد ورو وخندله او ویل ټول ټولګیوال خبر شوي چې ما او تا سره کوژده وکړه. ټول زنګونه وهي. بیا یې اسمان ته وکتل چې وریځې په حرکت کې دي، کله د لمر سترګه پناه کړي او ویل سولې اسمان ته ګورم، کله کله وریځې د لمر سترګه پناه کوي. داسې وخت را نشي چې تا څوک له مانه پناه کړي او رانه دې لرې یوسي. هغې په کړه څه وخندله او ویل 1,00,000 روپۍ پیدا کول اسانه کار نه دی. 1,00,000 روپۍ مو زما پلار ته ورکړي. د 6,00,000 افغانیو نور پیدا کول به دې یا په کلي کې زوړ کړي او یا به دې له هېواده ورک کړي. شمشاد غلی شو، هېڅ یې ونه ویل. دې وخت کې د شمشاد د ملګري ښایسته خان د هغه خوا ته راغی او ویل شمشاده مبارک د فتح خان له لور سره دې کوژده وکړه. پرته له دې چې له سولې سره شمشاد مخه وکړي، اړیکه یې پرې کړه. 2 شپې وروسته جانباز، نومیالي او ملالۍ 1,00,000 افغانۍ نورې هم ملک فتح خان ته وروړي. د پاتې 15,00,000 افغانیو پیدا کولو ته د ملالۍ توره تبه. تر هر لمانځه وروسته به یې دعاګانې کولې چې خدایه
ته په خیر د شمشاد واده وکړې. وختونه همداسې تېرېدل، منی راورسېد. بله ورځ شمشاد چې لوست دی و خپل وریرونو ته یې زده کړې ورکول پیل کړل. خپلو بې پلاره وریرونو ته یې وویل لوستی کاکا دې در نظر شي، در څه ووایې، زده کړې مو له سیالانو سره سیال کولی شي. بیا یې خپلې وریرې بسو ته وویل خوږې بسو ته به ډېر در څه وایې، زه غواړم له تا په راتلونکي کې ډاکټره جوړه کړم او له وراره ګل مې نعمت جان انجینر. د مني په لومړۍ ورځو کې شمشاد او مور یې ملاله د سرګند خان کور ته په میلمستیا تللې وه. ناڅاپه په کلي کې د جګړې اوازه خپره شوه. یو بل ته یې ویل چې نن شپه جګړه کیږي. دا خبره په کلي کې زیاته شوه. ورو ورو له کلي کورنۍ په وتو شوې. ځینې خوان خپل څاروي هم په مخ کې واچول او هغو کلو ته روان شول چې د جګړې اوازې پکې نه وي. نومیالي شمشاد ته زنګ وواهه او ویل شمشاده رانشي چې په کلي کې د جګړې اوازه توده ده، موږ هم ښار ته درځو. هغه ویل په خیر راشئ. مازدیګر مهال نومیالي خپله میرمن، وریرونه او 3 وړه وریندارګانې په خپل موټر کې کېنولې او د ښار پر لور روان شول. د نومیالیدو په ګډون 11 ماشومان او ښځې په دې موټر کې سپرې وې. له خپل کلي تیر شول څو ښار ته ځان ورسوي. دوی له دې ویرې تښتېدل چې په کور یې مرمۍ ونه لګېږي، څوک مړه او یا ټپیان نه شي. خو دوی په خپل قسمت ناخبره وو چې لا د مخه انتظار باسي. په لاره کې د دوی موټر یو ښخ کړل شوي ماین ته برابر شو. درس شو. سراچه موټر ټوټې ټوټې شو. د بل کلي خلکو رامنډې کړې، ګوري چې د انسانانو د غوښو او د موټر ټوټې پرتې دي. کلیوالو د مړو ټوټې راټولې کړې، د ټولو له سترګو اوښکې روانې وې. حیران یو بل ته کتل. ټول کلي هڅه کوله چې په ماین چاودنه کې وژل شوي کسان وپیژني چې څوک دي. د ماین له ځایه 100 متره لرې یوه ټوټه ښکارېده. د دې کلي اوسېدونکي چې تر 10م ټولګي ښوونځی لوستی و ورمنډې کړې. واسکټ نیم پاتې و، جیب کې یې وکوت چې پکې پیژندپاڼه پرته ده. ژر یې په پیژندپاڼه سترګې ورخښې کړې، بیا یې خپل تندي ته پړق ورکړ. ویې ویل و خلکو معلوم شول چې دا وژل شوي څوک دي، دغه دی. پیژندپاڼه یې وژل شوي نومیالی نومیږي. د کوز کلي اوسېدونکی د هغه چې دا 2-3 کلونو کې 4 ورونه مړه شو. ماښام شو. د بر کلي ملک انارګل د کوز کلي ملک فتح خان ته زنګ وواهه او ویې ویل 100 دقیقې وړاندې یو سراچه موټر زموږ کلي سره نږدې ماین والوزه. سپاره کسان پکې لکه چې ښځې او ماشومان دي ټول مړه شوي دي، هېڅ نه پیژندل کېږي. بیا یې وویل د واسکټ یوه ټوټه مو پیدا کړه، پیژندپاڼه پکې پرته وه. یو وژل شوی نومیالی نومیږي، ستاسې د کلي دی. فتح خان په بیړه وویل اوس رښتیا وایي؟ هو، زموږ کلي خواته ژر له 100 نفرو سره راشه. د سولې په سترګو تور ماښام شو. ژر یې د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. هغه تلیفون اوکې کړ. سولې وویل ته چیرې یې؟ شمشاد ورته ځواب ورکړ چې زه او مور مې د سرګند خان په کور کې یو او له نومیالي لالا سره مې نور ټول
را روان دي. وی ویل ولې څه خبره ده؟ سوله غلې شوه. بیا یې وویل همداسې په کلي کې د جګړې آوازه وه ځکه مې دې پوښتنه وکړه. بیا وروسته غږیږو. فتح خان د ماین ځای ته ځان ورسوه. ویې لیدل چې د شمشاد دوی ټوله کورنۍ وژل شوي. دې وخت کې میرمنې غوټۍ ورته زنګ ووهه. ویې ویل ملکه شمشاد او ملاله د سرګند خان کور ته تللي. ته دا وژل شوي وګوره چې څوک دي. فتح خان وویل سمه ده په مخه دې ښه. فتح خان او جانباز دواړو د وژل شوو د غوښو ټوټې ټولې کړې. ژریبل موټر راوغوښته او د 11 وژل شوو د غوښو ټوټې یې پکې بار کړې. په وژل شوو کې د لیمې او هوسۍ جسدونه لرک روغ، خو د نومیالي زرکې او نورو ماشومانو مړي هېڅ نه پیژندل کېدل. مقصد غوښې سره راټولې کړې. جانباز وویل مړي به له ښاره ښخ کړو، ښایي په کلي کې جګړه وشي. مړي په موټر کې بار کړل او د روغتون په لور روان شول. سو هلته هر مړی تر پیژندو وروسته په کفن کړي او تابوت کې یې کښیږدي. فتح خان خپل تلیفون راوویسته. سرګند خان ته یې زنګ ووهه او ویې ویل له کورنۍ دې یو څه لرې لاړ شه، کار در سره لرم. هغه وویل سمه ده وایه لرې لاړم. فتح خان وویل نومیالي دوی له جګړې در تښتېدل. موټر یې ماین ته برابر شوی او ټول پکې وژل شوي دي. تیمور او شمشاد مه خبره وه، یوه بنا ورته وکړه او د روغتون په لور یې را روان شه. موږ مړي په موټر کې بار کړي دي او در روان یو. ټوله شپه سرګند خان، فتح خان او جانباز په روغتون کې هم ژړا کول او هم یې مړي په کفن او تابوت کړل. سرګند خان به چې د خپلې لور لیمې او زوم نومیالي مړي ته ودرېد، چیغې به یې بیخي په لوړ غږ شوې. 11 جنازې یې کفن کړې او تابوتونه یې وړلو ته تیار کړل. ملایانو د سهار ځانونه پیل کړل. جانباز دوی مړي په امبولانسونو کې بار کړل. فتح خان سولې ته زنګ ووهه او ویې ویل لورې شمشاد او ملاله جوړ دي، نور ټول وژل شوي دي. ډېر مړي ټوټه ټوټه دي، هېڅ نه پیژندل کېږي. جنازه 11 بجې کوو. ته او مور دې راشئ. نور یې تلیفون پرې کړ. سهار مړي د سرګند خان د کور پر لور روان کړل. سرګند خان د خپلې لور لیمې او زوم نومیالي مړي چې په یو موټر کې بار کړي وه سره ته یې ناست او تر خپل کوره یې لپې لپې اوښکې توی کړې. لا سمه رڼا شوې نه وه چې فتح خان او جانباز دوی د سرګند خان کور ته 11 جنازې وروړي. جانباز دوی جنازې د سرګند خان کور ته ننویستې. له مخامخ کړکۍ د شمشاد، ملالۍ او د سرګند خان د کشرې لور شیبې سترګې په جنازو ولګېدې. یو ناڅاپه چیغې شوې. ټولو په چیغو جنازو ته رامنډې کړې. ملالۍ وویل جانبازه دا څوک مړه شوي دي؟ جانباز خړ څادر خپلو سترګو ته نیولی و او غلی ولاړ و. په دې وخت کې فتح خان او سرګند خان بل تابوت د حویلۍ انګړ ته رادننه کړ. فتح خان وویل ملالۍ خورې، څه چې د خدای رضا وي ستا زریالۍ انګورګانې او لمسیان ټول په لاره کې په ښخ شوي ماین ور برابر شي.
یو هم جوړ نه دی بیخي مړی پیژندل کیږي هم نه موټر په بم الوتی شمشاد د خپل خسر د دې خبرو په اورېدو سره په لوړ غږ چیغې پیل کړې او ملاله په خپل ځای کې راولوېده د سرګن خان کورنۍ او شمشاد په زوره چیغې وهلې ملالۍ بېهوشه پرته وه شیبې لږ د بورې شربت په خوله کې ور وڅڅو او نور د خپلې خور لیمې د تابوت سر ته کېناسته فتح خان او جانباز غلی ولاړ و له سترګو یې لارې اوښکې روانې وې د سرګن خان ګاونډیان په منډه د هغوی کور ته راغلل په دروازه کې ټول لاس تر زنې ولاړ عمر خوړلو ښځو تابوتونو ته حیرانې ناستې وې دوو بوډیو د ملالۍ مخ ته یخې اوبه ورشیندلې او د بورې شربت یې په خوله کې ورڅڅاوه چې بیرته په هوش راشي فتح خان او جانباز بیرون ووتل د سرګن خان کلیوالو ته یې د قبر د کیندلو دنده ورکړه 8 بجې شو چې د شمشاد دوی خپلوان او کلیوال هم راورسېدل هره ډله سپین سرې ښځې به چې د سرګن خان په حویلۍ راننوتې ورسره سم به چیغې په حویلۍ کې څو برابره زیاتېدې غوټۍ او سوله هم راورسېده غوټۍ ملالۍ ته ورمنډه کړه خو ملاله بېهوشه په خپل ځای کې پرته وه د سولې له سترګو اوښکې روانې وې مخامخ شمشاد ته ودرېده بیا یو مړی وکوت څو شېبې وروسته ملاله په هوش راغله ویلیدل چې د انګورګانو مړي یې پیژندل کیږي خو د زریالیو لمسیانو مړي ټوټې دي په لوړ غږ یې چیغې وهلې غوټۍ له یوه لاسه او سولې له بله لاسه نیولې وه د هر مړي سره ته به یې چې ور وسته سوی چیغې به یې وهلې او پرې به ور ټیټېده د مور چیغې چې ډېرې شوې شمشاد هم بېهوشه شو سولې ژر ورمنډه کړه نور د کلي سپین سرې ښځې او خپلوان یې راغلې سوله لرې ودرېده ټول حیران ولاړ وه 11 بجې شو جانباز او فتح خان د سرګن خان کور ته راننوتل جانباز وویل هلئ ژر مړي وګورئ چې وخت پوره دی جنازه کوو مړي ډېر دي تر څو چې ښخوو ناوخته کیږي 2-3 شېبې غلې هغوی په خپل ځای کې ودرېدل بیا جانباز په دروازه کې ولاړ و ځوانانو ته یې لاس وخوازاوه ورته ویل چې جنازې پورته کړئ دې وخت کې چیغې ډېرې شوې د ملالۍ شمشاد شیبې او سولې په ګډون ټولو خپلو او پردیو ښځو چیغې وهلې ان دومره په لوړ غږ چیغې وهل کېدې چې فکر به دې کاوه اسمان کړنګېږي ټول 11 جنازې د سرګن خان له کوره خاورو ته وسپارل شوې ګرانو اورېدونکو دا و د اور او مینه ناول 14مه برخه تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم